شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو عزیزانو په وطن مینو پښتنو، د هر څه نه وړاندې تاسو ټولو ته د زړه د اخلاصه ستړي مشو وایم او د پښتون قوم د ملي مبارز عظیم شاعر غښتلي ادیب او دانشور اجمل خټک بابا ته د احترام او عقیدت وړاندې کولو په غرض په نننۍ غونډه کې په دومره ګڼ شمېر ګډون څخه ستاسو نه یو جهان مننه. دا نننۍ غونډه دوه جلا برخې لري. اولنۍ برخه یې د ارواخان اجمل بابا په حق کې فاتحې او دعا ته ځانګړې شوې ده، او دویمه برخه یې د اجمل بابا په ژوند د هغه په سیاسي مبارزه او ادبي ژوند په باره کې د ملګرو لخوا د علمي څېړنیزو مقالو ته جلا شوې ده. د اولي برخې په سلسله کې زه د خپل ملګري مبارز صاحب نه خواست کوم چې راشي او هغه د قرآن مجید په مقدس صورت په لوستو او اجمل صاحب په حق کې د دعا نه پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.